قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشئ د نن ورځې تازه ډیر مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. پاکستان په پنجاب او سیند صوبه باندې د صحرایي ملخانو حمله کړې ده او دغه سیمو کرنیزو محصولاتو ډیره برخه سپیره کړې ده. د راپورونو له مخې دغه ملخان چې کرنیز توکي خوري لومړی له ایران څخه پاکستان ته ورغلي او اوس یې مخ د خیبر پښتونخوا پر لور ده. شینواری په پاکستان کې د منظور پښتین د نیول کېدو وروسته د افغانستان پر بیلابیلو ولایتونو کې د پاکستاني ریاست پر ضد او د منظور پښتین په ننګه لاریونونه ترسره شول، خو اوس تازه همدا شیبه په تورخم کې هم د مومندو او شینوارو ولسونو له لورې لوی لاریون پیل شوی دی. کابل په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو پر دوام تیر ماښام د پایتخت زون ادارې د پروژو د تطبیق په رئیس میرویس اخلاص باندې وسلوال برید شوی ده، خو نوموړی له دغه وسلوال برید روغ وتلی دی. عراق څخه راپورونه وایي چې دغه هیواد موصل ښار کې د امریکایي ځواکونو د قیاره په نامه پوځي اډې ترڅنګ 15 توغندي لګېدلي دي. زلمی خلیلزاد کابل ادارې یو شمیر باوري سرچینو ویلي چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له اشرف غني سره لیدلی دي او قطر کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې دي. بریټانیا تیره شپه ناوخته شاوخوا 11 بجې برېټانیا رسما 40 کاله غړیتوب وروسته د یو اعلان په کولو سره له اروپایي ټولنې ووتله. د معلوماتو له مخې د برېټانیا د اساسي قانون د تیرې نیمې پیړۍ دغه تر ټولو لوی بدلون ملاتړي او مخالفین په بیلابیلو ښارونو او سیمو کې دغه شیبې نمانځي. کونړ ولایت چارواکي خبر ورکړی چې دغه 40,000 ماشومانو د واکسین لپاره په بشپړه توګه هڅې پیل کړې دي چې په نږدې راتلونکي کې به ژر تر ژره په سیمه کې شته امنیتي ستونزه د پای ټکی کېښودل شي. امریکا یو ځل بیا و نور هیوادونه هم په هغه لیست کې ور شامل کړل چې وګړي به نور دغه هیواد ته کډوالي نشي کولای. د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو له مخې په دې هیوادونو کې د قرغستان، میانمار، نایجیریا، ایریتریا، سودان او تانزانیا وګړي شامل دي چې نور به په امریکا ته د کډوالۍ نشي ورتللی. روغتیا نړیوال سازمان تازه د روغتیا نړیوال سازمان د اوږد او ګډ بحث وروسته په چین کې د کورونا ناروغۍ له امله بیړنی روغتیایي حالت اعلان کړی دی. دغه سازمان تر اوسه پورې دغه اقدام ځنډولی و، خو وروسته له هغې دغې پریکړې ته مجبور شوي چې په چین کې دغه وایروس له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر 253 پورې ورسید او د نړۍ په 20 هیوادونو کې نښې نښانې ولیدل شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي بحث په دوام تیره ورځ د شکردرې، ګلدرې، فرضي او استالف ولسوالیو د بیلابیلو اقشارو سره ولیدل. ولسمشر په دې بحث کې څرګنده کړه چې ډیر ژر به د امنیت په برخه کې ساختاري او مدیریتي بدلونونه راشي. ولسمشر غني زیاته کړه په وزارتونو او ادارو کې به اساسي اصلاحات راشي ځکه له دې ذمہوار ښه خدمات او اسانتیاو ته برابري کړي. امریکایان د ملکی وګړو په کورونو د ګډو امریکایانو د بریدونو او شپنیزو عملیاتو په دوام دا ځل بیا په میدان وردګ ولایت کې ګډو ځواکونو د ملي وګړو په کورونو چاپې وهلې چې په نتیجه کې یو جومات نړولی او ولسي خلکو کورونه یې زیانمن کړي دي. طالبان صدیق صدیقی د افغانستان ولسمشر ویان د طالبانو له لوري د یو ځوان انجیرۍ سنګسار ویډیو کلیپ خپرېدو په وړاندې په غبرګون کې ویلي دي طالبان د اسلام دین تر نامه لاندې لوی جنایتونه ترسره کوي. ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي اړوند وزارت او مرکزی حکومت په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو بیا رغونې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د دوی د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې شاوخوا 100 تاریخي ځایونه او ابدي موجود دي چې ټول د تیرو 4 لسیزو جګړو له امله خرابې شوي دي. کابل نن په کابل ښار کې د تیرې شنبې په پرتله د وړیو بیې ټیټې شوي دي، خو د نورو لومړنیو توکو بیې پر خپل حال پاتې دي. د کابل ښار د منډوي بازار عمده پلورونکي محمد سمیم په ژواک خبري اژانس ته داسې وویل نن د تیرې شنبې په پرتله د 14 لیټره خورشید غوړیو بیه له 1280 څخه 1250 افغانیو ته ټیټه شوې ده. ولسمشر غني یو ځل بیا وایي ټاپي پروژه یوازې د غاز نه لړکۍ نه ده بلکې افغانستان او سیمې ته لوی اقتصادي دهلیز دی چې ډیر پراختیایي بدلونونه به رامنځته کړي. دغه څرګندونې ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف سره د لیدنې پر مهال وکړې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد سهیل شاهین امریکا غږ رادیو سره په وروستیو مرکه کې ویلي دوی د جګړې تشدد کمولو په اړه د امریکا غوښتنه منلې خو امریکا داسې اضافي او نوې غوښتنې رامنځته کړي چې له امله د سولې تړون له خنډونو سره مخ شوی دی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو خبرونو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.